جامو ته چې ورلګوري دیار لزې شلیدلې پیوندونه پکې لګېدلي زمونږ خو چې معمولي ګونجه جامې اچوي نه زمونږه شلیدلې په ځای پرېږده دې وخت کې دا سهولتونه په موږ دومره ډېر شوي چې ګونجه پکې وه نو زه یې نه اچوم ته به یې لاسه واچوې څوک یې نه اچوي دا وایي ګونجې دي زمونږ دومره حد ته د عوامو سهولتونه رسېدلي او دا امیر المؤمنین دی د 22 لاک مربع میل ځمکې خلیفه دی او د د ملا نه خولې روانې دي او ځمکې یې لمده کړې ده او د په کپړو کې 14 ټاکۍ لګېدلي دي او هغه یې په ستنه ګنډلي دي شلیدلي دي دا جامې ځای په ځای د هغې د خولو نه د الفاظ راوتي د هغه سفیرانو و چې تاسو په دنیا حکومت نه کوئ څوک پې کوي دا ستاسو حق دی چې تاسو حکومت وکړئ چې ستاسو د مشر دا حال دا هغه انسان دی چې د په نوم باندې موږ خپل بچي یرو چې عمر د ده خو دومره رعب دی د ده دومره دبدبه ده چې زمونږ په علاقو کې د ده نوم واخیستی شي په خلکو باندې رب ولګېږي چې عمر خو د یو زمري نوم عمر د یو زمري نوم بس یو ځای کې به پرېوته په شګو باندې او د ونې لاندې به خښته به یې سر ته کېښوده دا دغه خوب لرې لرې نه به ورله خلک راتله څوک چې روم او فارس پته کي د ده به څومره حیثیت دي ستا څه خیال دی او دله به څنګه خلک راځي ملاقات هغوی به جزیې راوړلې ټکسونه به راتله مختلف مسایل به و دغه قومونو یوازې د مسلمانانو نه د کافرو به مسایلو ځکه هغه د ده د حکومت نه لاندې و هغوی به راتله خبرې به یې راوړلې یا به سفارتکاري روانه وه د هغوی سره د هغه کافرو د ملکونو سفیر به راتلو د سره به یې کار او چې به راغو تپوس به یې کوو چې څه شولو ستاسو بادشاه مسلمانانو سره زموږ بادشاه نه زموږ بادشاه نه زموږ امیر وي زموږ خدمت کوي چرته دی دغه مسجد کې وګوره مسجد نبوي کې به ناست او که دلته نو بیا بارو چېرته کومه ونه وګوره هغې لاندې به ملاست هغوی به چې راغی حیرانېدل به دې خبرې ته دا منظر به چې کله ولیدل دغه سفیرانو به د خولې نه دا د اعتراف خبرې راوتلي د هغه په تاریخ کې وګوري د عمر رضی الله عنه چې کله دغه شان یو سفیر راغلی دی او په مسجد کې ګوري نشته نو ملګرو ورته لاړ شي دغلته به د کومې ونې لاندې ملاسي دې ټایم کې کله کله آرام کوي د غرمې ټایم کې لږې سترګې پټوي نو چې دی لاړ هلته یې وکتو په شګو باندې پروت دی دا د دوی امیر المؤمنین دی دا چې دا ټوله دنیا فتح کړه کافرو یې سر وګرځو هغه دا سړی دی او خښت یې سر ته ایښې ده او د ملا نه یې خولتلې ده او ځمکې یې لمده کړی ده او پکې پروت دی دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جامو ته چې ورلګوري 14 شلیدلي پیوندونه پکې لګېدلي زمونږ خو چې معمولي ګونجه جامې اچوي نه زمونږه شلیدلې په ځای پرېږده دې وخت کې دا سهولتونه په موږ دومره ډېر شوي چې ګونجه پکې وه نو زه یې نه اچوم ته به یې لاسه واچوې څوک یې نه اچوي دا وایي ګونجې دي زمونږ دومره حد ته د عوامو سهولتونه رسېدلي او دا امیر المؤمنین دی د 22 لاک مربع میل ځمکې خلیفه دی او د ده د ملا نه خولې روانې دي او ځمکې یې لمده کړې ده او د ده په کپړو کې 14 ټاکۍ لګېدلي دي او هغه یې په ستنه ګنډلي دي شلیدلي دي دا جامې ځای په ځای د هغې د خولو نه د الفاظ راوتي د هغه سفیرانو و چې تاسو په دنیا حکومت نه کوئ څوک پې کوي دا ستاسو حق دی چې تاسو حکومت وکړئ چې ستاسو د مشر دا حال دا هغه انسان دی چې د ده په نوم باندې موږ خپل بچي یرو چې عمر د ده خو دومره رعب دی د ده دومره دبدبه ده چې زمونږ په علاقو کې د ده نوم واخیستی شي په خلکو باندې رب ولګېږي چې عمر خو د یو زمري نوم عمر د یو زمري نوم د عمر رضی الله عنه د نوم نه به خلک یېرېدل او چې خواته به ورته راغی دا حال دی دا عجیبه انسان دا یو ناشنا انسان